د اسلامي اردو د ځنګړو خپرونو درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دې اونۍ خپرونه مو د شهید سردار محمد داود خان 420 کمپلیکس روغتون اړوند د اردو مرکزی پول کلینیک ته ځانګړې کړې ده. یاد کلینیک چې په منظم او شفاف ډول د اردو منصوبینو او د هغوی د کورنۍ وغړو ته خدمات وړاندې کوي. په راتلونکو صحنو کې به د یاد کلینیک خدمات، تجهیزات او متخصصین له نږدې وګورو. راسره مل پاتې شئ. زرین میډال دې درکوم خاوري شي زرغونه به د سپېرل ډاګونه. د شهید سردار محمد داود خان 420 کمپلیکس روغتون اړوند د اردو مرکزی پول کلینیک د دفاع وزارت د صدر رئیس د روغتیايي چارو قومندانۍ له مهمو روغتیايي مرکزونو څخه دی چې د بیلابیلو فعالو بخشونو په مټ هر ورځ سلګونو مراجعینو ته منظم، باکیفیته او پر وخت روغتیايي خدمات وړاندې کوي. په دې پول کلینیک کې هر بخش د مسلکي او تجربه لرونکو روغتیايي کارکونکو له لوري اداره کیږي او د ناروغانو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره په بشپړ مسؤلیت فعالیت کوي. د پول کلینیک روغتیايي پرسونل د مسلکي ژمنتیا، ښه چلن او لوړ احساس مسؤلیت له مخې هڅه کوي چې هر ناروغ ته پر وخت، باکیفیته او د باور وړ خدمتونه وړاندې کړي. د دې پول کلینیک موخه یوازې د ناروغ درملنه نه، بلکې د باکیفیته، باعزته او پر وخت روغتیايي خدمتونو وړاندې کول دي. په یاد کلینیک کې په لاندې څانګو کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کیږي، لکه د ناروغانو ثبت او رجسټریشن څانګه، داخلي عمومي، جراحي عمومي، جراحي اعصاب، لابراتوار، ډیجیټل ایکسرې، د سترګو څانګه، د غاښونو پروتیز او امپلانت، اورتوپیډي، پلاستیک جراحي او په کلي ډول شاوخوا په 40 ډیپارټمنټونو کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کیږي. پول کلینیک عموما د یو کمپلیکس روغتون هغه څانګه چې اول مراجعین هلته مراجعه کوي، هلته اوپیډي ته سره کیږي. تقریبا زموږ ټول شعبات هلته فعال دي. ځینې شعبات اختصاصي دي لکه نسایي، ولادي او اطفالو، ENT د ګوشګلو، له هغه څخه علاوه نور ټول اوپیډي هلته موجوده وي. پالیسۍ له مخې ځینې داسې تغیرات راغلي دي. مثلا اوس د یو عسکر فامیل باید د خپل فامیل هلته ثبت کړي چې په هغه کې مثلا که مور و پلار وي، کورودانه وي او هغه خور و ورور وي چې هغه بلوغت ته نه وي رسېدلي، دا په پالیسۍ کې شامل دي چې تداوي شي. خو که چیرې دوی په کتابچه کې تذکره ونه لګوي نو هغه دلته ستونزه یې، مطلب د بازار یو بل څوک راغلی نو په هغه کې فقط همدغه شرایط چې دوی عملي کړي چې تذکره پکښې نمبر پکښې ثبت کړي، د زنانو تصویر پکښې شرط نه ده، لازمي نه ده. نو دا به ډېره اسانتیا سي د یو عسکر دپاره چې دی له اطرافو راځي او کتابچه ولري، هغه به زموږ سره په ډیټابیس کې ثبت وي. نو زما له ټولو د اردو له ټولو منصوبینو له عسکرو له ټول څه مې غوښتنه ده چې د صحي کتابچه یو ډېر ارزښتمنده کتابچه ده، دا باید ترلاسه کړي. الحمدلله زه په ډېر ویاړ سره درته ویلی شم چې د دفاع وزارت د روغتیايي چارو قومندانۍ هغه تجهیزات ترلاسه کړي دي او ځینې را رسېدلي دي، ځینې نصب شوي دي، ځینې پر لارې دي چې هغه په دې نږدې خطه کې الحمدلله نشته. تقریبا د 4.5 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې یوازې د راډیولوژي دپاره وسایل خریداري شوي دي چې په هغه کې سي ټي سکین و، پیټ سکین و، بون سکن و. په 2.5 میلیونه ډالر باندې یوازې یو پرمختللی MRI خریداري شوی ده. د زړه د انجیوپلاسټي دپاره یو کتلب خریداري شوی ده. دغه راز واړه وسایل لکه پرمختللي ایکو، ډاپلر و، الټراساونډ و، هغه نوي تجهیزات چې افغانستان بیخي ورسره بلدتیا نه لرله، الحمدلله دا اوس خریداري شوي دي چې په لنډ وخت کې به زموږ ایمیجینګ سنټر هم د دې شاهد وي او زموږ د زړه بخش کیدای شي په یو میاشت کې افتتاح شي چې هغه به د زړه یو خودکفا مرکز وي د هېواد په کچه باندې. الحمدلله د دفاع وزارت په خاص ډول دفاع وزیر صاحب د روغتیا په برخه کې دومره ډېر خدمات سره کړي دي چې موږ تاسې په هېواد کې بل ځای مثال نه لرو. د شهید سردار محمد داود خان روغتون په اوس وخت کې د هېواد تر ټولو هغه مجهز او په متخصصینو او په طبي وسایلو سنبال روغتون شمیرل کېږي. آزاد خپلواک، آزاد خپلواک وطن، کور د افغان. د شهید سردار محمد داود خان 420 کمپلیکس روغتون د اردو مرکزی پول کلینیک ته د ورځې تقریبا شاوخوا د 1500 څخه تر 2000 پورې ناروغان مراجعه کوي
او له همدې جملې څخه مختلفو برخو ته مراجعه کوي چې په دې کې داخله عمومي، جراحي اعصاب، داخله اعصاب، داخله صدري او جلدي او ځینو نورو برخو ته مراجعه کوي. موږ په پولی کلینیک کې په کافي اندازه دواوې لرو او ټولو ناروغانو مراجعینو ته دواوې له همدې ځای ورکوو او موږ د ناروغانو لپاره یو اسانتیا د ډیټابیس برابره کړې ده چې له هغې جملې څخه هر ناروغ چې دلې راځي د خپل هویت کارت او د تذکرې پر بنا باندې هغوی ته یو ټوکن کارت ورکول کېږي. د هغه مطابق بیا هغه کارت ځي رجستر ته او رجستر څخه هغه اوپیډیان ته معرفي کېږي او په اوپیډیانو کې د هغوی د اسانتیا لپاره د هغوی ټول مکمل ډیټا او معلومات ثبتېږي او د هغه پر بنا باندې نسخه ورکول کېږي که د بل وخت لپاره بیا کوم ناروغ مراجعه وکړي هغوی ته د هغوی ټول ډیټا او ډیټیلز هلته ثبت وي. دا د دوی د اسانتیاو لپاره دغه یو نوښت په پولی کلینیک کې شوی دی او موږ د تشخیصیت څانګو کې هم په کافي اندازه او په سټنډرډ شکل په های لیول باندې ماشینري لرو چې له هغو جملې څخه موږ په اکسرې کې مختلف النوع ماشینري لرو چې ان شاء الله تعالی تر ډیره حده پورې دلته ناروغانو ته ډیرې اسانتیاوې برابرې کړي دي او همدا شان موږ په فیزیوتراپي رادیولوژي کې ځینې څانګې لرو چې هغه له جملې څخه الټراساوند د ایکو د همدغه برخې لرو او موږ دلته د امپلانټ لپاره هم په ستوماتولوژي کې په کافي اندازه باندې او په ښه سټنډرډ شکل باندې امپلانټونه کوو ناروغانو ته او د سترګو په بخش کې مختلف النوع عملیاتونه دلې کوو چې هغه د هیواد په سطحه باندې عملیاتونه دي او دغه ترڅنګ موږ د روغتون او همداشان د پولی کلینیک کې چې څومره ناروغان دلې موږ ته مراجعه کوي تر ډیره حده پورې دلې تداوي کېږي او یو بل نوښت چې په شهید سردار داود خان روغتون کې شوی دی هغه دا چې بعد الوقت خدمات هم موږ دلته وړاندې کوو چې هغه په مختلفو برخو کې لکه تیر مخکې چې مې یادوري وکړل په هغو ټولو برخو کې موږ دلې ناروغانو تداوي کوو او د هغوی لپاره دلې هم په سراپا شکل هم په او پی ډي او هم په آی پی ډي شکل سره هغوی ته خدمات وړاندې کوو چې تر ډیره حده پورې په کافي اندازه هغوی ته خدمات رسیږي کوم ستونزه مشکل نشته. افغانستان وطنا روح درکوم په الجهاد افغانستان وطنا روح درکوم په الجهاد. دا د مرکزی پولی کلینیک د رجستریشن څانګه ده چې دا په دوه برخو باندې ویشل شوې ده یو زنانه د ثبت څانګه ده یو د مردانه. دلته چې کله ناروغ راشي د ناروغ څخه اول قدم کې اسلام غوښتل کېږي د اسلام څخه وروسته بیا د ناروغ تذکره غوښتل کېږي چې کله تذکره او اسلام دا سره برابر وي د هغه څخه وروسته بیا د ثبت پروسه شروع کېږي کمپیوټر ته رسېږي د هغه څخه وروسته بیا هغه مربوطه ډاکټر ته راجع کېږي. نو دلته چې کله ناروغان راځي نو د دوی هغه د ثبت پروسه په ښه شفاف او منظم ډول باندې ترسره کېږي. دا د نارینه او د ثبت یا د ډیټابیس څانګه ده چې دلته کله ناروغ اول ور راشي له څخه اسلام غوښتل کېږي له اسلام څخه وروسته بیا د تذکره غوښتل کېږي له تذکرې څخه وروسته بیا د هغه ټول سیستم کمپیوټر ته لویږي د ډیټابیس په شکل باندې د هغه څخه وروسته بیا مریض هغه مربوطه ډاکټر ته راجع کېږي. په دې څانګه کې یوازې د په رسمي وخت کې د اردو د منصبینو لپاره دغه ترتیب جوړ شوی ده او په بعد الوقت کې بیا د ملکي ناروغانو لپاره هم همدغسې ترتیب جوړ شوی ده چې هغوی د خپل خدمات وړاندې کېږي. مریضات برای ما مراجعه میکنه اولین کاری که ما میکنیم برای مریض استلام مریض میبینیم مریض که از کدام مرجع در اینجا مراجعه کرده ما اسنادش دقت میبینیم کارت هویتش میبینیم دوباره برش در سیستم مریض ثبت میکنیم هر مشکلی که داشت ما از مریض پرسان میکنیم دوباره به مو مرجع مربوطه راجعش میکنیم. صورت مریض نمبر کارت مریض نام مریض نام خانوادگیشه نام پدرشه نمبر تذکرهشه وظیفهشه که از کدام قطعه مربوطه برای ما آمده آیا وظیفهش چی است افسر است سرباز است بریتمل است اونش میرسونیم بعد از این پرسان میکنه که مریض چی تکلیف داره در کدام بخش ما باید او را راجع بکنیم. آباد وم دلان د وچ دښتونه ای د اسلافو میړنو یادګارا متر احد ورکړل غورځنګونه آزاد خپلواک د مینې خاک خو یورپ من هیواد زه ډېر منندوی یم د دغه ډاکټرانو د دغه خادمانو څخه تشکر ورته وایو. موږ ډېر خدمت کېږي په نیم خولې موږ خدمت کړی دی کور یې ودان بچی زموږ مولوي صاحب د کلفي مریضي یې درلودله ښه په عزت شو ښه په اخلاص شو کور یې ودان بچی
د شهید سردار محمد داود خان 420 سریز کمپلیکس روغتون اړوند د مرکزی پولیکلینیک د داخلي او عمومي څانګه د مجربو متخصصینو په وسیله ناروغانو ته د تشخیص، درملنې او مشورې معیاري خدمات وړاندې کوي. په دې څانګه کې هر ناروغ په دقت ارزول کیږي او د اړتیا له مخې ورته مناسبه درملنه او یا هم اړوندې تخصصي څانګې ته رجوع کیږي. زمانی که مریضان اینجا مراجعه میکنن، اول ما تاریخچه از مریض طور مکمل تاریخچه میگیریم و بعد از آن معاینه فیزیکی برای مریض انجام بدیم. در صورتی که مریض ضرورت با معاینات لابراتواری داشته باشه، برای آنها معاینه توصیه میکنیم. بعد از اینکه معاینات مریض آمد، نظر به ما تشخیصی که ما میمونیم به مریض دوام میدیم. در صورتی که مریض ضرورت به بستر داشته باشه، وضعیت مریض وخیم باشه، مریض ما به روغتون برای بستری اینا راجع میکنیم. مریضان با آن که لودش بالا هست، ولی ما تلاش میکنیم که بالاخره تاریخچه درست بگیریم و هدف ما می است که تداوی درست شود، تشخیص درست شود. همراه اساتید، همراه دکتر صاحبای رزیدنت که در اینجا حضور داره، همراهش مشوره میکنیم و خلاصه در صورتی که مریض امراض مترافقه که مربوط به بخشای دیگه میشه داشته باشه، او را به بخشای دیگه مثلا بخش عصبی، بخش هضمی، همچنان در بخشای جراحی اینا اگر ضرورت داشته باشه بخشای مربوطش راجع میکنیم و تلاش میکنیم که کار خود به وجه حسن با صداقت تمام برای مردم عزیز خود، برای نیروهای امنیتی، برای مجاهدین انجام بدیم. ساتو د زړه په وینو دل شر او له فساده افغانستان وطن روح درکوم په الجهاد افغانستان وطن روح درکوم په الجهاد زرین میډال دې درکوم خاوري شي زرغونه به د سپېرل ډاګونه هادیم ستا د ورکو نسلو آبادوم دلان د وچ دښتونه. لابراتوار پولیکلینیک یک لابراتوار کمپلکس است و ملوث به آخرین مدل ماشینالات بیوکیمستری و هماتولوژی می باشد که مانند وایتک-2 که در شعبه باکتریولوژی استفاده میکنیم، کایجن که در شعبه PCR و همچنان مسپا در شعبه بیوشیمی و مندری هم در بخش هماتولوژی که تمام پرسنل ما متخصص و ورزیده بوده توان کاری با لای تمام ماشینالات را داشته که روزانه طور اوسط بیشتر از 200 مریض به پولیکلینیک و لابراتوار پولیکلینیک مراجعه میکنه که به اسرع وقت معایناتشان اجرا و به مریضداران محترم داده میشه و قابل ذکر است که هرچی ماشینالاتی که لابراتوار روغتون ضرورت داشته باشه از طرف هیئت رهبری محترم قماندان به اسرع وقت اکمال و خریداری میگردد. همچنان قابل ذکر است که بعد از وقت رسمیات مریضای محترم که شخصی مراجعه میکنند در لابراتوار پولیکلینیک تمام معایناتشان با تخفیف قابل ملاحظه برشان اجرا میشه و به اسرع وقت به شکل استاندارد کار شده و نتایجشان برشان داده میشه. افغانستان وطن روح درکوم په الجهاد افغانستان وطن روح درکوم په الجهاد زرین میډال دې درکوم خاوري شي زرغونه به. این ماشین یک اسپیشل بایوکیمستری است، مگلومی X3 است که بسیار یک ورژن بالا و لیتست ماشین می باشه. اصلا این ماشین تمام معاینات اسپیشل بایوکیمستری از قبیل تومور مارکرها و معاینات اینفرتیلیتی تمام معاینات اجرا میکنه و در حدود 35 مریض ما در این ماشین اجرا میکنیم و بسیار به یک نتیجه کوالیتی بالا و ما نتیجه میده. این ماشین مگلومی X3 یکی از ماشین‌های لیتست ماشین است که مثلا در افغانستان بسیار کم شاید بعضی جای اینستال شده باشد و بسیار معاینات را به شکل درست و دقیق میکنند. روزانه پیش ما از 200 الی 300 مریض مراجعه میکنند در لابراتوار پولیکلینیک که از جمله آن در ماشین مگلومی که ما اسپیشل بایوکیمستری اجرا میکنیم 25 الی 30 مریض پیش ما مراجعه میکنه. هر کدامش در اوریج اگر ما حساب بگیریم 4-5 معاینات داشته میباشند. دیگر تقریبا 1.5 تست ما در این ماشین اجرا میکنیم روزانه. افغانستان وطن روح درکوم په الجهاد افغانستان وطن روح درکوم
ماشین کمیستری است، فول اتوماتیک است و خوبی زی است که قبل از این ما ماشینایی که داشتیم فول اتومات نبود، سیمی اتومات بود اونها، یعنی در این وقت مریضا رو ما کار میکردیم، تقریبا اگر 100 مریض یا 1.5 مریض کار میکردیم بسیار وقت زمان گیر بود و این ماشین فول اتومات است دیگه، بسیار در وقت کم بسیار مریضای زیاد است. مثلا همون 100 یا 1.5 مریض بر ما در ظرف یک ساعت نتیجه میده. دمینی خاک و یورپ وطن هیوادا، افغانستان وطنا روح درکوم په الجهاد، افغانستان وطنا. سرویس چشمش افغانی شهید سردار محمد داود خان با دیگه آخر با وسایل مدرن اپدیت مجهز شده که از جمله این ماشین اوسیتی است و عملیات هایی که قبلا در سطح افغانستان اجرا نمیشد فعلا در سرویس چشمش افغانی شهید سردار محمد داود خان و عملیات ها اجرا میشه که از قبیل عملیات های ریتینا است یا شبکه چشم، وترکتومی است، عملیات های لیزر است، فیکو، پرده چشم توسط ماشین یا لیزر عملیات میشه. قبلا این عملیات ها در هیچ صورت نمیره، فعلا با این وسایل پیشرفته که مجهز شدیم این عملیات ها فعلا اینجا اجرا میشه. این ماشین گرین لیزر است که برای مریضای استفاده میشه که مشکل شبکه چشم یا خونریزی های داخل شبکه و مشکلات شبکه داشته باشه. از این ماشین ما به خاطر لیزر نمودن پرده عصبی چشم یا شبکه استفاده میکنیم. ماشینی را که شما میبینید ماشین فندس فوتو است یا فندس کامرا است، وایت فیلد فندس کامرا، یعنی تصویر تقریبا 360 درجه داخل پرده عصبی یا ریتینای داخل چشم ما توسط این ماشین ارزیابی میکنیم یا میگیریم. این ماشین که است ماشین مدرن است و فعلا در 420 ما وجود داره برای مریضایی که مشکل پرده عصبی چشم از باعث فشار بلند، شکر و یا هم تغییرات عمری یا سن و سال برش ایجاد شده باشد، توسط این ماشین ما میتونیم ارزیابی تشخیص بکنیم و مریضایی که میتونن از این جمله مشکلات داشته باشن یا مشکلات پرده عصبی چشم داشته باشن امکانات کامل در اینجا وجود داره و میشه به وجه احسن تشخیص و تداوی شود. هغه مریضان چې د سترګو عملیاتونه ورته اجرا شوي دا د دوی د بستر خونه ده چې همدلته د راوړل کېږي، همدلته بستر کې اچول کېږي تر هغه وخت پورې چې ډاکټر ورته ته رخصت لیکي. رکو نسلو آباد وم دلان د وچ دښتونه، ای د اسلافو میړنو یادګارا متر احد ورکړل غورځنګونه، آزاد خپلواک د مینې خاک و یورپ وطن هیوادا، افغانستان وطن. دکتر صاحبایی که در پایین معاینه میکنه منظور تعیین نمره چشم بشه، بعد از اون اینجا بیان ما مطابق نسخه برای مریضایی که عینک توصیه میشه ما مطابق نسخه برشون جور میکنیم. این شیشه های عینک است مطابق نمره یا بروش میشن و با هم چوکات نقصه که دکتر صاحب معاینه میکنیم طبق زمو ما بسته‌بندی میکنیم و به مریضات تسلیم میکنیم. این چوکات های عینک است، هر نقصه هر نمره که می باشه طبق زمو در این چوکات ها بسته‌بندی میشه و به مریضات تسلیم میکنیم. خپلواک د مینې خاک و یورپ وطن هیوادا، افغانستان وطن روح درکوم په الجهاد، افغانستان وطن. استوماتولوژي ډپارټمنټ چې دی ماشاءالله اوس په جهاني معیار باندې برابر په ماشینونو په وسایلو باندې سمبال دی. منګه په دغه څنګه کې د امپلانټ په بخش کې تاسو ګورئ د مریضانو ته موږ امپلانټونه ورته کړي دي. د امپلانټ په بخش کې تر حدود 1520 پورې امپلانټ تر اوسه پورې موږ ناروغانو ته کړي دي. د لیزر تداوی لرو چې هغې کې د نیورالجیا یا د مخ د اعصابو بعضې دردونه چې دي و مریضان تر اوسه موږ تداوي کړي دي چې دغه ناروغان ډېرو شفاخانو ته تللي وو، ډېر ډاکټران باندې ګرځېدلي وو خو نتیجه نه ورکړې. نو ماشاءالله زموږ د تداوی نه دوی ښه راضي دي او د اوس دپاره خوشحاله دي. بل ویلی شم د پروستودنتیک بخش دی چې هغه هم په جهاني معیار باندې برابر فعالیت کوو موږ چې په هغې کې کټکام غاښونه، پورسلین غاښونه، د ګولډ یا طلا غاښونه او د میټل غاښونه موږ جوړو. عامې نورمال مریضان ته جوړو او هم هغه مریض ناروغانو ته چې کله موږ امپلانټ ورته وکړو د امپلانټ دپاسه چې لګول کېږي. موږ دلته د اندودنتیک یا د غاښونو د کانال تداوی څنګه لرو
چې په هغې کې د سنګل کانال لرونکي غاښونه په لیزر سره موږ تداوي کوو د لیزر ماشین لرو لیزر نه په هغې کې هم کار اخلو د صغیره جراحیو ستوماتولوژي څانګه لرو د مخ جراحي یا جراحي وجه فک بخش لرو جالبه دغه ده چې په دې وروستیو کې موږ یو کاسټمایز امپلانټ یو ناروغ ته موږ تطبیق کړ چې دی تقریبا 8 کاله مخکې په د امریکایانو سره په جنګ کې مخامخ د مرمۍ باندې لګېدلی و او د مخ د هډوکي یو قسمت د لاسه ورکړی و نو او د ډوډۍ په خوړلو کې ډېر په تکلیف سره مخ و دغه موږ ورته ډیزاین که او په همدې شفخانه کې په همدغه ډپارټمنټ کې په همدغه وارډ کې دغه امپلانټ موږ ورته وکړ کاسټمایزډ امپلانټ نو د اوس دپاره ماشاءالله د هغه کمبوتات د ژامې د هډوکي چې وو هغه بیرته ارجاع شو او نږدې راتلونکي کې په خیر سره موږ غاښونه ورته هم ولګو دغه ډپارټمنټ چې و دا د شفخانې د تعداب نه دا جوړو خو په 1480 کال کې چې دا کله فل شو او کورنیو جنګونو کې د دې وسایل چور او تالا شو نو بیا تر 1402 کاله پورې چې د اسلامي امارت 2 کالو او په دې باندې قومندان صاحب د سایه احرار صاحب په حال وزلو سره دا په ظرف د 1 کال کې په معیاري شکل باندې فعال شو او اوس موږ په 13 کال کې تقریبا څه د پاسه 20,000 ناروغان موږ دلته کتلي دي دا مریض سره یو کاریس لري غاښ ورته تداوي کوم او موږ دلته کمپوزیت مواد لرو چې دا کمپوزیت چې دي ډېر ښه کیفیت لري او تداوي ورته کوو دغه مریض چې کوم موږ ته راغلی دی د شپږ میاشتې مخکې امپلانټ ورته اجرا شوی و اوس د پروتیز لپاره معرفي شوی غواړو چې پروتیز جوړ کړي نو موږ کوم مراحل چې د پروتیز دي قالبګیري ده او کوم اباټمنټ چې هغه نه شوی دي قالبګیري مو کړه اوس غواړو چې ورته پروتیز جوړ کړو کله چې غاښونو امپلانټ یا قالبګیري وشي هغې نه وروسته مراحل د پروتیز دی چې هغه قالب راځي بیا موږ دلته ډیجیټل هغه لرو سکینر لرو چې په دې باندې موږ ډایرکټ د مریض د خولې نه قالب اخیستل کېږي هغې نه وروسته بیا کمپیوټر کې ډیزاین کېږي ډیزاین نه وروسته راځي د ماشین ته چې دغه ماشین د کټکۍ ماشین دی دې کې بیا د زرغونیه غاښونه جوړېږي چې هغه بیا فوقالعاده عالي په عالي درجه باندې غاښونه دي او افغانستان کې یعنې ډېر کم جوړېږي فی الحال بیا هغې نه وروسته راځي دغه د پوخت ماشین ته چې بیا دې کې بیا پخېږي د غاښونه دې ته موږ بیا 1500 درجې حرارت ورکوو 1500 درجو کې دا پخېږي یعنې دې مقاومت 1500 درجو ته حرارت ته رسېږي هغې نه وروسته بیا راځي بیا دلته موږ بل ماشین لرو چې هغې کې بیا موږ دې ته صرف جلا ورکوو چې پالش دي پالش نه وروسته بیا د مریض ته هغه کېږي لګول کېږي او مریض خپله استفاده کوي خپلواک د مینې خاک خو یورپ وطن هېواد افغانستان وطنه روح درکوم په الجهاد افغانستان وطنه روح درکوم په الجهاد کرد افغان کرد افغان همین نسخه را که روزانه پیش ما مریضا مراجعه میکنن روزانه 600-700 نسخه میشه دیگه تکمیل میشه بعد از اینکه در سیستم پاس میشه اینجا نسخه پیش ما میایه پس دوباره ما دوایش توزیع میکنیم چیزی که امکانات داشته باشیم برشان میتیم امکانات دیگه بعدی باز برشان از بازار نوشته میکنیم اینجا یک سیستم شفاف هست سیستم کامپیوتری از دیتابیس هست اینجا ما نمبر توکن سرچ میکنیم دوایش چیزی که در سیستم باشه او ریوازی میکنیم پس دوباره برشان توزیع میکنیم آزاد خپلواک د مینې خاک خو یورپ وطن هېواد افغانستان وطنه روح درکوم په الجهاد افغانستان وطنه روح درکوم په الجهاد د اسلامي اردو د ځانګړې خپرونې درنو لیدونکو زموږ د همدې اونۍ خپرونه چې د شهید سردار محمد داود خان د مرکزي پولیکلینیک د مهمو فعالیتونو او لاسارونو لپاره ځانګړې شوې وه په همدې ځای باندې پای ته ورسېده تر بیا خپرونې مو په روی الله سپارمه ښه وخت ولرئ